الحمد لأهله والصلاة على أهلها وبعد. محترم او معزز ورونو، د دین د ابتدایي زده کړو د درسونو په سلسله کې مو پرون یا په تیر درس کې د لمانځه شرطونه او د لمانځه رکنونه څه بیان کړل، او بیا چې په لمانځه کې څنګه شروع کول کېږي او د لمانځه طریقه څنګه ده، دا خبره مو وکړل چې نیت به کوي او مخ پر قبله باندې به درېږي، رسته لاس به پر چپه سربیره نیسي. د دې وروسته نو څه کول پکار دي؟ ځینې احکام به یې په ننني درس کې تر بحث لاندې ونیسو. کله چې یو ورور مسلمان پر لمانځه باندې ودرېدی، رسته لاس یې پر چپه کښېښودی، نو اول ځل به سبحانک اللهم ووایي. د سبحانک اللهم الفاظ داسې دي: سبحانك اللهم وبحمدك وتبارك اسمك وتعالى جدك ولا إله غيرك. سبحانك اللهم وبحمدك وتبارك اسمك وتعالى جدك ولا إله غيرك. دغه د سبحانك اللهم الفاظ دي. فرباياتو کې په د الفاظو کې ځینې کلمات زیات یا په ځینو کې کم راغلي دي، خو مشهوره طریقه یې دغه ده او مشهور الفاظ یې دغسې دي: سبحانك اللهم وبحمدك وتبارك اسمك وتعالى جدك ولا إله غيرك. تر دغه سبحانك اللهم وروسته به بیا اعوذ بالله ووایه. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. ادا دیتا تعوذ وایي، یعنی اعوذ بالله. صحیح الفاظ ویل هم تر خپله وسه ضرور دي. تر تعوذ یا اعوذ بالله وروسته به بسم الله ووایه. بسم الله الرحمن الرحیم. کله چې د بسم الله هم وویل، نو بیا به الحمدلله وایه. د الحمدلله الفاظ داسې دي: الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. دغه الحمدلله ویل واجب دي. د لمانځه د واجباتو څخه یو واجب الحمدلله ویل دي. موږ دا خبره په تیر درس کې کړې وه چې په تدریج به طریقې بیانو. کم عمل چې واجب وي هغه به هم یادوو، چې فرض یې هغه به هم یادوو، چې سنت یې هغه به هم یادوو. هغه حکم یې پرون یا په تیر درس کې بیان کړی و. تر الحمدلله وروسته آمین ویل دا د سنتونو څخه دی. که یوازې یې که په امام پسې یې قرار ویل یې مستحب دی. قرار یې ووایه. تر آمین ویلو وروسته نو بیا
یو اندازه قرآن په لمانځه کې ویل فرض دی. مطلق قرآن ویل فرض دی، الحمدلله ویل واجب دی، خو که الحمدلله یو څوک ووایي هم هغه مطلق قرآن چون پکښې راغله نو بیا زم د صورت واجب دی. خیر خو عوام خلکو باندې بیا دا پوشیدګلوي راځي، دې دې فقط طریقه زده کړي، ځکه دا خو د هغه ورونو دپاره دی چې هغه د لمانځه ابتدایي طریقه زده کول غواړي. نو تر امین وروسته به یو کوچنی صورت یاد دی، دا ووایه چې هغه 3 لنډ آیاتونه وي، او یا یو آیت وي یو څه اوږد، او که ډېر قرآن پکښې ووایه، ډېر صورتونه دي یاد دي، دا خو ډېره ښه خبره ده. عامو خلکو سورت اخلاص زده کړې وي، یو خو د دې صورت فضایل ډېر دي، 3 وارې ویل دومره ثواب لري لکه بشپړ قرآن چې یو څوک خلاص کې، او بل په دې کې د توحید بیان دی، د الله عز وجل د وجود او د وحدانیت اثبات دی. قل هو الله احد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا احد. مؤمن مسلمان دی په دغه یوه صورت اکتفا نه کوي، نور صورتونه دي هم د قرآن یاد کړي، خپله وسه دې وکړي. بعضې کسان دا وایي چې زه یې نسم یادولی، نو زه وایم چې د دنیا کارونو ته یو چا وخت ورکړی، د دوکاندارۍ په حسابونو ښه پوهېږي، د کښت و کروندې په حسابونو ښه پوهېږي، د زراعت په حسابونو ښه پوهېږي، نو قرآن ته دې هم یو لږ وخت ورکړي چې یو حرف د ورځې زده کړي. 10 حروف د الف و با دي په یوه میاشت زده کېږي. دا صحیح زده سول نو بیا تلفظ د قرآن ډېر اسانه دی. بیا نو وروسته چې د یو صورت یو توری د ورځې زده کړي، لا به هم په کال کې 1.5 صورتونه یاد کړي. نو یوازې دې پر یوه صورت باندې اکتفا نه کړي، خو هغه لمونځ چې په جایز کېږي هغه 3 لنډ صورتونه لکه انا اعطیناک الکوثر فصل لربک وانحر ان شانئک هو الابتر، یا یو اوږد آیات چې د دې 3 آیتونو په اندازه وي. زیات نو چې هر څونه یو څوک وایي ثواب یې زیات دی. کله چې د قرأت څخه فارغ سو نو بیا به رکوع ته ځي. خو دا خبره دې یاده وي که چیرې یو سړي په امام پسې لمونځ کاوه، نو په امام پسې چې لمونځ کوي نو په نیت کې به دغه یو شی وایي چې اقتدا مې ده په دې حاضر امام پسې، دا خبره به کوي، یا په زړه کې یا دا جمله وایي. او بیا چې کله امام الله اکبر ووایه دی هم الله اکبر وایي، لاسونه تر نامه لاندې ایږدي، امام سبحانک اللهم وایي، مقتدی هم وایي، امام الحمدلله وایي، سورت وایي، مقتدی به چوپه خوله پاتې وي. او که چیرې د یو چا څخه رکعت تېر سوی وي او دی په امام پسې نیت وکړي امام په زوره قرآن وایه، سبحانه به نه وایي، او که قرار قرآن وایه سبحانه به وایي. او که چا په امام پسې اقتدا وکړل، امام په زوره قرآن وایه، دی به سبحانه دلته نه وایي، خو کله چې سلام وګرځاوه دی ولاړ سي هغه یو رکعت راګرځي، هغه سبحانه به بیرته راوګرځي. او که دلته سبحانه ویله وه هلته بیا ویل نه ځینې غواړي، نو بیا به رکوع ته ځي. دغه رکوع ته تکبیر یا سجدې ته چې سړی ځي پر دې
لارې باندې چې تکبیر وایي د انتقال په وخت کې تکبیر وایي دغه تکبیرونه سنت دي خو وخت ادا دی چې نه به دا تکبیر په ولاړه کې وایه نه به یې په رکوع کې وایه په دې منځ کې به یې وایه دې ته تکبیرات الانتقالات وایي کله چې دې صورت خلاص کړي الله اکبر تا به ووایه چې رکوع ته رسېږه باید تکبیر خلاص نو بیا په رکوع کې څو شیان پکار دي یو دا چې دغه ملا او سر به داسې سیده کوې چې نه داسې وي چې سر تر ملا کښته وي او نه دا چې سر تر ملا لوړ وي ملا او سر سره سیده کول یو کار دا مهم دی دوهم کار دا چې په دې خپلو لاسونو باندې به دا زنګنونه کلک نیسې او دغه لیڅې چې دي دا به داسې سیده کوې که چیرې دغه لیڅې داسې سیده کې لکه یو بام ته چې لرګی چا ورکړی نو ملا خود به خوده سیده کېږي زنګنونه به دې هم سیده کړي په رکوع کې به داسې نه یې چې دغه پونډۍ د یو طرف ته کږي ورنونه د بل طرف ته کږي وي او دا زنګنونه دې داسې لکه اوچه داسې کاږه غوندې داسې نه وي بلکې دا پښې پونډۍ و ورنونه به دې سیده وي او دا لاسونه به دې هم سیده وي لاسونه دا څنګلې به داسې کاږه نه وي خود به خود ملا و سر دا سره سیده کېږي او بل کار دا چې په رکوع کې به حد اقل 3 واره تسبیح ووایي تسبیح کلمات داسې دي سبحان ربي العظیم سبحان ربي العظیم سبحان ربي العظیم حد اقل 3 وارې کدي به لابد ویل 5 وارې 7 وارې 9 وارې هغه بیا ډېر ثواب لري و که څوک لمونځ ورکوي باید تر 3 وارو به لابد ونه وایي ځکه په جماعت په لمانځه کې به د قوم خیال سړی ساتي په قوم کې حتما یو مسافر دی تلواري دی یو ناروغه دی یو چا د چا سره وعده کړې ده او که یوازې لمونځ کوي نو بیا چې رکوع څومره اوږده سي ثواب ایجاد دی او دغه تسبیحات چې دي دا که سړي یوازې لمونځ کوه هم به یې وایي که بل چاته یې لمونځ ورکاوه امام و هم به یې وایي او که مقتدی و هم به یې وایي په هر صورت دا ویل کېږي تر دغه تسبیحاتو وروسته نو بیا د رکوع څخه پورته کېدل پکار دي سم دم به درېږه او دا کلمات به وایه سمع الله لمن حمده ربنا لك الحمد او ربنا ولك الحمد دواړه کلمات صحیح دي که دې یوازې لمونځ کاوه دواړه به وایه او که دې په امام پسې لمونځ کاوه امام سمع الله لمن حمده وایي ته به وایه چې ربنا ولك الحمد او ولاړې ته نږدې کېدل فرض دي سم دم درېدل واجب دي د رکوع حکم خو مخکې لا ویلی و چې فرض ده او دا تسبیح پکښې ویل سنت دي دغه سمع الله لمن حمده او ربنا ولك الحمد ویل هم سنت دي او په دغه وخت کې چې ته د رکوع څخه پورته کېږې سر پورته کې ولاړې ته نږدې سې دا فرض دی ځکه که دې سر پورته نه کړي د هغسې سجدې ته پسې ولاړلې فرض نسو ادا او سم دم درېدل دا بیا واجب دی ځکه اطمینان په ارکانو کې د واجباتو څخه دی نو بیا به دې سجدې ته دا چې په سجده کې بیا څه ویل کېږي او د 2 سجدو د منځ طریقه ده بیا 2مه سجده ده بیا 2م رکعت ته ولاړېدل دي
دا به په راتلونکي درس کې ان شاء الله تر بحث لاندې ونیسو. والسلام علیکم ورحمة الله وبرکاته.